دا وسوسې او موږ ته هم دغه شان وسوسې راځي. الشیطان یعدکم الفقر، الله قرآن کې کنه وی شیطان تاسو د غریبۍ نه یری. لکه اوس تا جیب ته لاس کو خو پیسې به سره وي او جیب ته لاس کو صرف د 15 روپۍ راواغستې او 15 څه شي خو دې کې هم ته سوچ کې 5 ریال 15 روپۍ ضرب دومره روزانه چې ورکوم دومره نو د میاشتې دومره نو دا بچو راولې نه لیکم دا خو تباهي شو، دا خو زه د غریبۍ نه مړ شو. چېرته ته چې نېټ له پیسې ورکې د میاشت په اخره کې شیطان به تا ته دا یره در واچي. لکه ته دوکان ته ورغلې که نه انټرنېټ وراچې یا نشه رالي یا بل څه داسې د ګناه کار کوي یا پالتو کار کوي نو که روالې او زړه کې دې رالو چې دا خو پردی دي، یعنې دا اوس پردی دي ستا خپل هم نه دي، نو شیطان درته دا خبره در واچي چې اوس یې ورکړه خو بیا به هغه له ورکړي واپس کړه. دا کومه ګټه خبره بیا به یې له ورکړي. یا دې دوکان والا ته ووایه چې دا کار ماله وکړه او زه به بیا تاله پیسې راوړم. خو چې د الله په لار کې دې کله جیب ته لاس کو نو دومره خبرې به تا ته در مخامخ کړي چې تا به داسې په یره کې ور واچي او داسې رپرپې به د باندې راشي چې یاره دغه دی او بس د غریبۍ نه زه مړ شو، دغه دی د غریبۍ نه زه مړ شو. لکه یو سړی د میاشتې په بچو باندې په زرګاو په لکاو لګوي، د غریبۍ یری نه، او په خپل ځان یې لګوي، په پالتو کارونو کې یې لګوي، په ګناهونو کې یې لګوي. خو یو څو روپۍ د شمار د الله دپاره چې ورکوي نو دی دومره سوچ وکړي دومره چې ته به حیران شي چې الله دی ګوره 1 کروڑ روپۍ ورکوي که دی 1 لاک ریال ورکوي چې دا دومره سوچ یې ورته وکړو. هغه اصل کې دی د شیطان راټینګ کړی دی، دی نه شیطان یری او په دې کې ګډوډ کړي. نیکانو خلکو باندې بیا د شیطان هغه وسوسې اثر نه کوي چې هغوی د شیطان په دوکو باندې پوه شوي چېرې دا خبرې ما ته څوک راچوي؟ شیطان راچوي. داسې ما تاسو له یو مثال درکو چې شیطان خلکو ته دا وسوسې وراچوي. لکه ځوان سړی دی ده ته دا وسوسه وراچوي چې دا ږیره لرې کړه، فایده به صحیح ښکلی به ښکاري. دویمه فایده بوډا خو لا نه او که ده ته وایي چې لا بوډا خو نه نو دا ږیره لرې کړه چې ځوان ښکاري. او چې واده یې نه کړی نو هغه ته دا یره وراچولي چې جنۍ به دې ګوره غوره کي او که نه نو دی په دې انتظار ناست دا مخ صفا سوتره ساتي چې چېرته جنۍ مې واپس نه کړي. دغه شان زنانه ته د ګناه خبرې وراچي. ته دا روزي مثال کې وباس لنډې تنګې جامې اچو، دا کو دا په دې به ښایسته ښکاري، په دې به خلک صفت کوي، په دې به ځوانه ښکاري، پته به دې نه لګي چې بچي دې شوي دي، خاوند به د باندې مین او دا قسمه خبرې ورته وراچي. او داسې بیا دا باب ډېر غټ دی، زه تفصیل نه ځم، خو الغرض شیطان دغه وخت مناسب وسوسه به تا ته